اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن ورځ راځو د کمپیوټر مهمې او عمده برخې ته چې هغه کنټرول پینل ده. د کنټرول پینل له مخې مونږ کولی شو یا د دې په مرسته مونږ کولی شو چې کمپیوټر عیار کړو، کمپیوټر کنفیګر کړو. موږ کړلی شو چې د دې کنټرول پینل له مخې ټول کمپیوټر عیار کړو، ټول کمپیوټر د دې کنټرول پینل له مخې تنظیم کړو. مثلا که چیرته وغواړو د کمپیوټر مختلف پروګرامونو کې تغییر راولو، پروګرامونه یې عیار کړو، همدغسې هارډویر هم کولی شو د دې لارې عیار کو، برابرې کو او کنفیګرې کو، او یا هم نیټورکینګ او داسې نور ضروري شیان، ضروري کارونه، مهم کارونه د دې کنټرول پینل له لارې کولی شو. چې راکم کړلی شو کنټرول پینل موږ تاسو خلاص کو، اوپن یې کو. نو راځو چیرته د څو طریقو کولی شو. راځو ماوس پوینټر اخلو، سټارټ بټن باندې کلیک کوو. هر کله مو چې سټارټ بټن باندې کلیک وکړ تاسو ته یو مینو خلاصیږي چې دغه مینو د سټارټ مینو په نوم یادیږي. په دې سټارټ مینو کې راځو چیرته کنټرول پینل باندې کلیک کوو. نو دغه مخامخ شکل چې ګورئ، دغه شکل یا دغه وینډو، دغه تخته، دغه پینل د څه شي په نوم یادیږي؟ د کنټرول پینل په نوم یادیږي. یا موږ او تاسو کولی شو چې کنټرول پینل د رن له لارې هم خلاص کړو. راځو چیرته رن چیرته موجود دی؟ سټارټ، دلته ښي طرف ته راځو، د سټارټ مینو رن. په دې رن کې څه شی ورته لیکو؟ کنټرول. په دې کې لیکو کنټرول. هر کله مو چې کنټرول ولیکلو نو د کنټرول په لیکلو سره او په هغې کې نه وروسته اوکې یا په کیبورډ کې انټر وهل مونږ ته چې خلاصیږي؟ کنټرول پینل خلاصیږي. خو دا هم په یاد ولرئ که چیرته ستاسو کمپیوټر کې په سټارټ مینو کې دلته رن موجود نه وي، په وینډوز 7 کې اکثره د حالت کې رن کمانډ دلته نه وي موجود. نو د دې لپاره چې بدون له دې نه چې دلته په سټارټ مینو کې رن کمانډ موجود وي، مونږ کولی شو د شارټکټ یعنی لنډلارې نه هم استفاده وکړو. د رن لنډلارې شارټکټ څه شی ده؟ په کیبورډ کې وینډو لوګو کې جمع آر. نو د دې په مرسته هم کولی شو چې رن ډیالوګ خلاص کو. د هغې نه وروسته په رن بکس کې چې ورته لیکو، اوپن بکس کې کنټرول لیکو یا بل پروګرام یا بل د دې لارې کولی شو چې په سریع یعنی په تیز ډول یو پروګرام، یو فولډر یا هم یو ویب سایټ را خلاص کو. په آخر کې اوکې مونږ ته کنټرول پینل څنګه کیږي؟ خلاصیږي. خو نن راځو موږ او تاسو د کنټرول پینل مربوط کمانډونو یا په شیانو باندې پیل کوو، هغه یو یو لولو. راځو موږ او تاسو نن هغه آسان کمانډونه چې هغه کیبورډ، ماوس او داسې نور کمانډونه ان شاء الله موږ او تاسو به د دې کنټرول پینل ټول کوم ضروري شیان چې دي، کوم ضروري کمانډونه دي، هغه به ټول لولو. هغه کمانډونه چې هغه د نیټورک سره ارتباط لري یا د انټرنیټ سره ارتباط لري، هغه هم کوشش کوو چې په دې ویډیوګانو کې تاسو دپاره وړاندې کړو. خو راځو کیبورډ باندې کار کوو. کیبورډ هر کله چې کنټرول پینل کې دننه کیبورډ تاسو غواړئ چې د کیبورډ په هکله لږ څه معلومات ترلاسه کوئ یا په کیبورډ کې تغییر راولئ، د خپلې خوښې سیټینګ پکې برابره کوئ یعنې خپلې خوښې ته یې برابره کوئ، نو تاسو کولی شئ چې د کیبورډ باندې کلیک وکئ او په هغه کې د خپلې خوښې تغییرات راولئ، سیټینګ پکې وکئ. لکه تاسو کولی شئ چې د سیټینګ لکه چیشه کارسر پلین چې څومره کارسر د زر زر ورځي یا په کراره کراره د ورځي، یا هم تاسو د کاریکټر ریټ دا معنی چې
لیکنه د زر زر وکړي او یا د هم لیکنه ورو ورو وکړي نو موږ کړلی شو چې د کیبورډ سپیډ کې تغییر راولو چې لیکنه د زر زر وشي د کیبورډ له لارې او یا هم په قلاره هغه په استعمالونکي پورې اړه لري که چېرته استعمالونکی بلد وي نو د کیبورډ سپیډ د تیز کی ځکه یا خو بلد ده او که چېرته استعمالونکی د کمپیوټر نوی شاګرد وي نوی یوزر وي نوی استعمالونکی وي نو موږ کړلی شو چې د هغې دپاره د کیبورډ د لیکنې سپیډ یعنې سرعت کم او یا هم زیات کړو راځو عملا کار پرې کوو کیبورډ باندې کلیک کوو هر کله مو چې کیبورډ باندې کلیک وکړ تاسو ته دلته مخامخ ګورئ چې د کیبورډ پراپرټیز ډیالوګ خلاص شو تاسو کولی شئ چې په دې ځای کې خپل کیبورډ عیار کړئ برابر یې کړئ راځو کاریکټر ریپیټ حروف څومره تکرار شي د هغې تکرار اول ریپیټ ډیلی دا مطلب دا دومره مهم به نه وي خو مطلب دغه ده چې که چېرته موږ او تاسو کیبورډ کې لیکنه کوو د کیبورډ په واسطه سره لیکنه کوو یو حرف مو ولیکلو هغه حرف پسې دا لیکنه نوره زر شروع شي او که ورو ګورئ زه ای نیسم کیبورډ کې ای پریس مه کړه حروف زر زر لیکل کیږي اول حرف مو چې ولیکلو نوره حروف هم سمدستي چلان شول خو موږ کړلی شو چې د دې ځای د ریپیټ ډیلی د تکرار ځنډ کم او یا هم زیات کړو ګورئ ای مو پریس کړله ای مو همدغسې زور کړي نیولي وي لږ ځنډ یې وکړلو نوره ایګانې پسې شروع شولې دې ته وایي ریپیټ ډیلی او که دا څومره د لانګ په طرف اضافه کوئ ریپیټ ډیلی یعنې د ریپیټ وخت به یې وقفه به یې څنګه وي زیاته وي ای مو نیولې ده څومره وخت یې ولې بیرته باکس پیس رنګوي او که دغه ریپیټ ډیلی شارټ وي نو وخت به کم نیسي نوره حروف به په اول حرف پسې سمدستي شروع کیږي ګورئ لوسی شروع شو خدای دې وکړي چې په دې پوه شوي وئ د دې نه وروسته لاندې یو بل سلایډر ده چې د هغه دې ته وایي سلایډر دغه سلایډر کې موږ کړلی شو چې د ریپیټ ریټ د تکرار اندازه معلومه کو چې حروف د زر زر ولیکل شي یا د هم په قلاره ولیکل شي فرض کې موږ او تاسو ای نیسو کیبورډ کې تیز لیکل کېږي زر زر خو موږ کړلی شو چې د دې سرعت کم کو د سلو په طرف کمیږي او د فاست په طرف زیاتیږي دغه ړنګوم بیا یې بیرته سره لیکو دغه ځای چې موږ او تاسو په دې کې click here and hold down a key to test repeat rate دا معنی چې دلته تاسو کولی شئ د هغه سرعت چې تاسو کم او زیات کړ وازموئ ویې ګورئ چې رښتیا کمیږي او که نه کمیږي یا زیاتیږي او یا نه زیاتیږي تاسو پروګرام کې هم دغه شی عملي کولی شئ خو دغه یې د امتحان دپاره دغه صحه برابره کړې ده راځو دلته کلیک ګورئ ګورئ چې سپیډ یې کم شولو ریپیټ ریټ یې کم شولو موږ به تاسو بیرته راځو ریپیټ ریټ یې نوره هم کم و ګورئ دلته ای نیسو کیبورډ کې که چېرته یو څوک نابلده وي د کمپیوټر سره د کیبورډ سره نو تاسو کولی شئ چې د هغې دپاره ریپیټ ریټ یعنې د لیکنې اندازه چې لیکنه زر زر ولیکل شي د کیبورډ له لارې او یا هم ورو کمه او یا هم زیاته کړئ خدای دې وکړي چې په دې باندې پوه شوي وئ د همدغه کار تاسو کولی شئ چې په پروګرامونو هم تطبیق کړئ ښه د دې نه وروسته لاندې راځو که چېرته تاسو بلد وئ نو فاست طرف انتخاب کړئ لاندې راځو کارسر پلین کړئ تاسو ګورئ چې دغه دې ته څه وایي کارسر وایي چې موږ ته د خپل لیکنې یعنې د کار موقعیت ښیي چې اوس موږ او تاسو چېرته قرار لرو فرض کې یو پروګرام کې تاسو کار کوئ لیکنه کوئ دغه نشان دغه کارسر چې کوم ځای ولاړ وي هلته بلینکینګ یعنې سترګک وهي همغه ځای نه د تاسو لیکنه شروع کېدونکې ده ګورو چې د دغې کارسر
د سترګک اندازه یعنی ښکاره کېدل او پاټېدل زر زر شي او کورو نو کړلی شو چې د دې سلایډر نه ګټه واخلو او د دې بلینکینګ کم او یا هم زیات ګوره چې اوس په قلاره شو نوره هم په قلاره شو او یا هم نن دغسې د ښکاره وي او که فاسټ په طرف ځئ د کرسر بلینک ریټ زیاتیږي دغه په پروګرامونو هم د تطبیق وړ دی هر کله مو چې سیټینګ برابر کړ په خپله خوښه معیار کړ په اخر کې کیبورډ کې اپلای او اوکې باندې کلیک کوو هارډویر ته راځو که چېرته موږ او تاسو غواړو د خپل کیبورډ په باره کې معلومات ترلاسه کړو د هغې نوم وګورو نو کړلی شو د یو HID کیبورډ ډیوایس دغه ما د خپل کمپیوټر سره ایکسټرنل کیبورډ لګوله د هغې معلومات د نوم دا او د ټایپ ده کیبورډ دغه لاندې زما د خپل کمپیوټر سټینډرډ کیبورډ دی دلته کړلی شئ تاسو کیبورډ هم وګورئ چې یو د کمپیوټر سره وصل کړه ده دوم وصل کړي دي او کوم ماډل کوم نوعه کیبورډ مو د خپل کمپیوټر سره وصل ده د دې نه وروسته راځو کیبورډ خو موږ او تاسو تعریف په کړي وي سر کې انشاءالله پوهېږئ چې کیبورډ د کمپیوټر څه شی ده یو انپوټ ډیوایس ده یو انپوټ آله ده دا معنی چې د دې په مرسته موږ کولی شو کمپیوټر ته معلومات کمپیوټر ته ډیټا یعنی خام مواد داخل کو کمپیوټر ته لیکنه داخله کو یا بل شی داخل راځو یو بل ډیوایس ته ماوس موږ سر کې د دې په اړه معلومات درکړي دي ماوس به تاسو پیژنئ چې د دې په مرسته موږ کړلی شو په کمپیوټر کې مختلفې پلټنې ترسره کړو مختلف پروګرامونه خلاص کړو بند څېړنه وکړو پاینټ د دې ماوس د دغه نشان ته څه وایي ماوس پاینټر اخلو ماوس باندې کلیک کوو غواړو چې خپل ماوس هم په خپله خوښه برابر کړو د ماوس سپیډ زیات او کم کو د ماوس باټنې تبادله کو خپل منځ کې او یا هم د ماوس دغه کارسر هم په دې کې تغییر راولو د خپلې خوښې کارسر ورته انتخاب راځو ماوس باندې کلیک کوو هر کله مو چې ماوس باندې کلیک وکړ تاسو ته د ماوس پراپرټیز ډیالوګ خلاصیږي په دې کې تاسو کولی شئ چې مختلف قسمه تغیرات په ماوس کې راولئ او مختلف قسمه عیارونه په دې کې ترسره کړئ اول څه شی دی بټنز ټاب په دې ټابس کې مونږ کړلی شو چې د خپل کمپیوټر کې د ماوس اساسي بټن په خپل منځ کې سره تبادله فرض کړئ اوس دغه ماوس د ښي لاس دپاره برابر دی ښي لاس د خلکو دپاره برابر شوی دی که چېرته خدای نخواسته یو څوک چپ لاستی وي یا یې ښی لاس خدای د نه کړي موجود نه وي ښی لاس کې مشکل لري یا یې ونه لري قطع شوی وي نو موږ کړلی شو چې دغه ماوس د چپ لاس دپاره هم عیار سازي کو برابرې کړو اوس تاسو ګورئ دلته د ماوس دغه ځای کې شین رنګ لري دغه عادي کلیک ده لیفت کلیک او دغه یې ښی کلیک ده که یو څوک چپ لاستی وي نو موږ کړلی شو چې چپ دغه عادي کلیک یې رابدل کو دغه یې ښی کلیک په ځای یې ولګوو انشاءالله عملی کار پرې وکړئ پوهېږئ راځو دلته دغه چک بکس فعالو دا مو هم معلومات درکړي دي چې ماوس قسمه موسونه دي نو یو عادي ماوس دوه بټنې لري چې یو رایټ کلیک او بل هم لیفت کلیک ښی کلیک چپ کلیک او بل دغه منځ کې سکرول بټن دغسې د ټیر په شکل کې د ویل په شکل کې یو بټن لري چې هغه هم د سکرول معنی لري چې موږ او تاسو پروګرامونو کې د هغې په انتقال د هغې په حرکت کې د صفحې په حرکت کې کارولی شو که چېرته وغواړو بټن خپل منځ کې تبادله کو چپ لاستی برابر کو یا هم ښي لاسته کړلی شو چې د چک بکس نه استفاده وکړو سویچ پرایمري ان سیکنډري بټنز سیکنډري بټن او پرایمري بټن خپل منځ کې څنګه کا تبادله کا اوس زموږ ماوس بدل شو چپ لاس د چپ لاس تو دپاره برابر شولو د ښي لاس یعنی د ښي کلیک یا د رایټ کلیک کار به
چپ کلیک کوي او د چپ کلیک د لیفت کلیک کار به ښی کلیک کوي. ګورئ دلته اوس موږ نشو کولی چې په چپ کلیک نه دلته اپلای عملي کړو. چپ کلیک زه زور کوم دا ځکه چې موږ او تاسو خپل منځ کې پرایمري بټن او سیکنډري بټن خپل منځ کې تبادله کړل. خدای دې وکړي چې په دې هم پوه شوي. که بیرته واپس کوئ په دې ځای باندې به رایټ کلیک کوئ بیرته دې حالت ته واپس شو او اپلای کوئ به. راځو لاندې ته دلته ډبل کلیک سپیډ که چیرته موږ او تاسو د ماوس کلیک په ذریعه سره یو فولډر خلاصو خو په ډبل کلیک هغه فولډر موږ ته زر خلاص کی او کورو. که چیرته سلایډر د فاست په طرف بیایي دلته ازمایښت په خاطر فولډر ورکړی ده په دې باندې ډبل کلیک کوو فولډر زر خلاصیږي او که سلو په طرف کوئ فولډر ورو خلاصیږي. انشاءالله په دې به هم پوه شوي وئ. په ډبل کلیک سره یو فولډر زر خلاص شي او که ورو خلاص شي. دې نه وروسته لاندې کلیک لاک د دې چیک باکس د فعالولو مطلب څه شی ده؟ د کلیک لاک چیک باکس مطلب دا دی که چیرته موږ او تاسو کلیک لاک فعال نه وي دلته موس نیسو زور مو کړ په دغه ټایټل بار باندې خو دغه شکل یې ونه نیو په دې سې سریښ نشو. خو که دغه چیک باکس فعال کړو موږ او تاسو په دې کې بیا سیټینګ کړلی شو. سیټینګ دغه سلایډر لانګ او یا شارټ دا مطلب که موږ کلیک په دې ټایټل بار باندې وکړو دغه شی ونیسو لږ زور پې کړو لږ یې نیولی نیسو وبنیو اوس کلیک بیرته خوشي کوو نو دغه ډیالوګ دغه پراپرټیز د ماوس ډیالوګ یې څه ده په دې پسې سریښ شوی ده په دې پسې لاک دی په دې پسې بند شوی ده تر څو چې موږ بیرته کلیک کړی نه وي دغه شی نه خوشي کوي. کلیک به کوی نه وروسته خوشي کیږي. که چیرته موږ او تاسو دغه سلایډر شارټ کو بیا کم وخت دپاره دلته موږ څه وکړو دغه موس دې ځای باندې زور کو بیا یې خوشي کو بیا هم دغه ډیالوګ دغه پراپرټیز یا بل پروګرام په هغې پسې سریښ کیږي او همدغسې به یې نیولی وي. خدای دې وکړي چې په دې پوه شوي عملي کار پرې وکړئ مشکل نه ده. دې دپاره چې زموږ ماوس پسې یو ډیالوګ یو وینډو سریښ شي خو د کم وخت دپاره چې تاسو په همغه ټایټل بار باندې زور وکئ او بیرته یې خوشي کئ. که دغه چیک باکس غیر فعال کئ ټرن آن کلیک لاک بیا نشئ کولی چې په دې باندې څومره زور وکئ دغه ځای ما زور کړی نیولی دا ټایټل بار خو نه پسې سریښ کیږي. خدای دې وکړي چې په دې باندې پوه شوي وئ. د دې نه وروسته راځو پوینټر ټابز ته. پوینټر ټابز د دې ټابز په مرسته موږ کولی شو چې د خپل ماوس دپاره دغه پوینټر مختلفې نقشې وکاروو. راځو اول دلته سکیم نه مطلب چې شی ده نقشه. موږ کړلی شو چې د خپل کمپیوټر کې د ماوس پوینټر د ماوس نښانې بدلې کړو یوه بله نقشه پې ولګوو. راځو دلته په دغې لاندې ډراپ ډاون لیست کې تاسو کلیک وکئ دغه ټولې مختلفې نقشې دي. ګوره چې د ماوس نشانونه د نارمل سلیکټ د هیلپ سلیکټ ورکینګ ان بکګراوند بیزي یعنې مصروفیت پریسیژن سلیکټ هر یوه نمونه بدله شوه. دا ځکه چې د دې سره مکمله نقشه بدلیږي. ګورئ تاسو مکمله نقشه بدلیږي او که چیرته موږ او تاسو غواړو ګورئ مکمله نقشه بدلیږي. کومه نقشه چې تاسو ته خوند درکړله کولی شئ همغه نقشه فعاله کوئ ویې کاروئ په اخر کې به یې اپلای وکړئ. همدغه نقشې نه به ستاسو کمپیوټر بیا استفاده کوي. خو که چیرته موږ او تاسې وغواړو په همدې نقشه کې تغییر راولو پوینټر غواړو چې دغه یو فقط د نارمل سلیکټ ماوس پوینټر په دې کې تغییر راولو یو بل کارسر ورته انتخاب کړو. راځو چیرته براوز په دې باندې کلیک کوو. دلته مختلفې نمونې دي چې شي دي د پوینټرو دي.
دلته زه ګورم مختلفې نمونې دي کړلی شو په دې کې موږ تاسو کلیک وکړو هغه په عملي کړو ګورئ دلته دغه نشان ده ګورئ دلته یې ښکاره کېږي ګورئ کوم یو نشان کوم یو چې تاسو ته خوند درکوي په دې کې کولی شئ چې د خپل نارمل سلیکټ دپاره یې انتخاب کړه دلته یې نمونه ګورئ کوم یو چې تاسو ته خوند درکړي ستاسو ذوق سره برابر وي کولی شئ د هغې ځینې استفاده وکړئ ګورئ دلته غاټ نری ډبل خدای دې وکړي چې په دې هم پوه شوي وئ د هغې نه وروسته که چېرته تاسو پکې تغییر راوستو دغه پاینټر کې مو تغییر راوستلو په دې کې مو تغییر راوستو په دې کې مو تغییر راوستو تغییر کوم ځای نه پکې راولو د براوز له لارې یو بله نمونه ورته انتخابوو چې کوم یو تاسو ته خوند درکوي کړلی شئ خو راځو که چېرته بېرته دې حالت ته واپس کوو یوز ډیفالټ بېرته دې حالت ته کېږي زه دغه کرسر بدلوم دغه کرسر بدلوو براوز کوم یو دغه یو هم بدل کړ یا دغه یو هم بدل کړ اوپن بدل شو که نه بېرته دې حالت ته واپس کوو چېرته به ځو یوز ډیفالټ بېرته دې حالت ته واپس شو خدای دې وکړي چې په دې هم پوه شوي وئ بل انیبل پاینټر شیډو مطلب دغه ده چې د پاینټر لاندې ګورئ د پاینټر شا طرف ته کومه سیوره موجوده ده که دا لرې کړو سیوره ترې لرې شي ګورئ سیوره ایسته شوه د اپلای سیوره ایسته شوه بیرته یې فعالوو د پاینټر لاندې به توره کوچنۍ سیوره موجوده وي خدای دې وکړه چې په دې هم پوه شوي وئ allow teams to change mouse pointers که چېرته موږ او تاسو د خپل کمپیوټر دپاره مکمله نقشه بدله کړو تیمز بدل کړو وروسته پرې ورځو نو د موس پاینټر د هغې سره بدل شي او که بدل نشي که دغه فعاله وي بدلیږي او که فعاله نه وي نه بدلیږي عملي کوو یې څنګه کولی شو چې هغې کې تغییر راولو ښه ګورو چې د ماوس پاینټر د تیم سره بدلیږي او که نه بیرته کنټرول پینل ته راغللو دلته کنټرول پینل کې څه کوو ماوس پاینټر یو ځل بدلوو هر کله مو چې بدل کړ د دې اجازه ورکوو او که نه چې د څه شي سره بدل شي allow teams to change mouse pointer دلته د ماوس پاینټر موږ او تاسو بل انتخابو فرض کوي چې موږ او تاسو بدل کړ د دې نه یو بل مو انتخاب کړ راځو کوم یو دغه یو مو انتخاب کړ اوکې یا دغه یو یا بل یو بل انتخابو فرض کې دغه موږ انتخاب کړ په اخر کې اپلای اوکې د ماوس پاینټر بدل شو اوس که چېرته موږ او تاسو د کمپیوټر تیم بدل کو نقشې بدله کو نو څنګه کولی نقشه د کوم ځای نه بدلیږي پرسونالایزیشن یعنې وروسته کار کوو راځو دلته مو یوه نقشه بدله کړه هر کله چې بدله کړه نقشه ګورئ چې د ماوس پاینټر د هغې نقشې سره بدل شو دا ځکه چې موږ او تاسو هلته اجازه ورکړله چې څه ده وشي د ماوس پاینټر دا بدل شي هر کله چې موږ او تاسو خپل کمپیوټر کې څه شی بدلوو تیم بدلوو که دا ایسته کړو د تیم سره بیا د ماوس پاینټر نه بدلیږي څنګه اوس راځو دلته یو بل یو انتخابوو چې د دې سره بدلیږي او که نه یو بل یو موږ انتخاب کړله دی هم فرض کوئ چې انتخاب کړ دغه یو اوکې اپلای اوس بیرته تیم بدلوو اوکې تیم کوم ځای نه پرسونالایزیشن هر کله مو چې دې کې تیم بل بدل کړ نو ماوس پاینټر هماغه پخوانی ده ځکه چې موږ او تاسو د دې اجازه ورنه کړه چې د تیم سره د ماوس پاینټر بدل شي خدای دې وکړي چې په دې هم پوه شوئ په دې پرسونالایزیشن باندې انشاءالله وروسته په عملي ډول کار کوو مونږ وروسته په دې باندې کار کوو خو دا مو د دې په خاطر وکړ چې د ماوس پاینټر د تیم سره بدل شي او که بدل نشي خدای دې وکړي چې په دې پوه شوي وئ راځو بیرته ماوس پاینټر ته هر کله چې ماوس پاینټر ته راغلو پاینټرز په دې به انشاءالله پوه شوي وئ اجازه ورکوو خو که چېرته موږ او تاسو وغواړو د ځان دپاره یوه ځان ته نقشه جوړه کړو راځو دلته ګورئ
نقشه کې تغییر راولو یو آس د خپل ځان ته یوه نقشه دلته جوړ لکه دلته چې نقشو لیست موجود دی ګورئ دلته لیست موجود دی خو موږ غواړو چې د ځان دپاره ځان ته نقشه جوړه کړو څنګه کوو ZLC دغه نوم موږ ورکړ اوس په دې کې د نارمل سلیکټ دپاره ځان ته یو کرسر انتخابو چې دغه کرسر دی اوپن او د هیلپ سلیکټ دپاره ځان ته یو کرسر انتخابو براوز کوم یو دوي دغه یو دوي یا د بل یو وي یا د بل یو وي کوم چې تاسو ته خوند درکوي ستاسو خپله مرضي ده دلته راځو دغه یو دوي یا دغه یو وي یا د په دې ځایونو کې بل انتخاب کوي کوم خوند درکوي دلته زما کمپیوټر کې لږ مشکل غلی دي دلته دغه عکس ښیي نه خو ستاسو په کمپیوټر کې بدلته د هغې مربوطه پوینټر عکس هم ښایي ماته دلته ښیي ښکاره ده دلته خو تاسو ته به انشاءالله په دغه ځای کې مربوطه عکس ښیي دغه یو انتخاب کړ اوپن بدل شو د دې ورکینګ بیکګراوند دپاره د دې دپاره بل د دې دپاره بل د دې دپاره بل تاسو کولی شئ چې د هر یوه کار دپاره یو ځانګړی کرسر انتخاب کړئ یو ځانګړی آیکن انتخاب کړئ نو د دې انتخاب دپاره سلیکټ یې نه وروسته براوز د خپلې خوښې یو کرسر انتخابول خو هر کله مو چې په دې کې تغییر راوستلو په اخر کې اوکې دی ستاسو ټول کارونه به د همغه په شکل کې ترسره کېږي ټول بدل شي که نه انشاءالله په دې به پوه وئ که چېرته یې بېرته واپس کوئ بله نقشه کاروئ نو موږ کړلی شو چې د تیارو جوړو نقشو نه یوه نقشه بله نقشه وکاروو په اخر کې اپلای او که په دې نقشه کې دننه تاسو تغییر راوستلو یو موس پوینټر مو بدل کړ بلې نقشې ته نو موږ کړلی شو بیرته عادي حالت ته کو اپلای موس پوینټر بدل شو بیرته عادي حالت ته کوو یوز ډیفالټ هر کله مې ډیفالټ وخلو ستاسو کرسر بیرته پخواني حالت ته تبدیلیږي په اخر کې اپلای د دې نه وروسته یو بل که چېرته یوه نقشه تاسو له منځه وړل غواړئ چې هغه په خپله تاسو جوړه کړې وي ZLC ډیلیټ په کیبورډ دلته چې موجود دی ډیلیټ کمانډ موجود ده هغه نقشه چې تاسو په خپله جوړه کړله بیرته یې له منځه وړله په هم شئ ډیلیټ کمانډ په مرسته د دې نه وروسته پوینټر آپشنز پوینټر آپشنز کې کوم کارونه ترسره کیږي که چېرته موږ او تاسو وغواړو د موس پوینټر سپیډ سرعت کم او یا هم زیات کو نو کولی شو چې د پوینټر آپشن نه استفاده وکړو د پوینټر آپشن سلایډر دلته راځو سلیکټ ا پوینټر سپیډ سلو په طرف کمیږي ګورئ چې سپیډ څومره کم شو زه ډېر تیز حرکت ورکوم خو دلته سرعت ډېر کم ده او د فاسټ په طرف سپیډ زیاتیږي ګورئ اوس کم حرکت ورکوم خو سپیډ یې ډېر زیات دی دا هم استعمالونکي پورې اړه لري چې استعمالونکی بلد ده او یا هم نابلده دی تاسو کولی شئ دغه که فعال وي نو ښه ده سنپ ټو دغه کمانډ د څه شي په خاطر استعمالیږي که چېرته موږ او تاسو یو ډیالوګ خلاص کو فرض کوئ زه دا ماوس خلاصوم ورته وایو چې اوپن ګورئ چې د ماوس پوینټر دلته په همغه پخواني موقعیت کې ولاړ ده ګورئ دلته خو که چېرته پوینټر آپشنز کې سنپ ټو کمانډ فعاله شي زموږ د ماوس پوینټر به راسم د اوکې بټن باندې ولاړ وي هر کله چې موږ تاسو یو ډیالوګ یو شی اوپن کړو راځو عملي کوو اوکې موس اوکې کوو ګورئ چې موس پوینټر راغلی دلته اوکې باندې ولاړ ده ګورئ دلته پخوا به همغه پخواني ځای کې موجود و خو اوس په خپله اوکې بټن ته راځي په همدې ځای باندې به ولاړ وي د سره به سنپ وي دا د دې کمانډ وظیفه ده automatically move pointer to the default button in the dialog box که دا ایسته کوي بیا دغه کار نه ترسره کېږي بیا یې اوپن کوو ګورئ اوکې باندې د ماوس پوینټر نه ده ولاړ هغه پخواني ځای کې ولاړ ده که دغه چیک بکس فعاله وي زموږ ماوس پوینټر به چېرته وي اوکې بټن باندې به ولاړ وي په یوه ډیالوګ کې انشاءالله په دې باندې پوه شوي وئ د دې نه وروسته
که دا نه غواړئ ایسته کوئ ډسپلی پوینټر ټریلز که چیرته یو څوک د سترګو نظر یې کم وي کولی شي چې د پوینټر سره یوه لکۍ هم ښکاره کړي. اوکې دغه چیک بکس فعالوو. هر کله مو چې دغه چیک بکس فعاله کړ تاسو موس پسې یوه داسې لکۍ ښکاره شي ټریل ښکاره شي چې تاسو ته معلومات کیږي چې موس دلته ده. ګورئ تاسو څومره د لکۍ د اوږده او یا هم لنډه وي. شارټ په طرف لکۍ کمیږي او د لانګ په طرف یې لکۍ زیاتیږي. ګورئ دلته دغه کار هم د دې ځایه ترسره کولی شئ. که نه یې غواړئ بیرته چیک بکس غیر فعال. د دې نه وروسته هایډ پوینټر ویل ټایپینګ. هر کله چې موږ او تاسو په یو پروګرام کې ټایپینګ کوو دغه پوینټر د پټ وي او یا د هم ښکاره وي. که چیرته یو پروګرام خلاص کړو نوټ پاډ موږ کړلی شو دغه پوینټر موجود ده ټایپینګ چې شروع کړو پوینټر بیرته څه شي غیب شي او که غیب نشي. او بله خبره شو لوکیشن اف پوینټر وین آی پریس د کنټرول کی. هر کله چې موږ او تاسو کیبورډ کې کنټرول پریس کو موږ ته د پوینټر موقعیت وښیه. راځو دلته یو کې کوو یو پروګرام ته راځو نوټ پاډ به اوپن کړ په دې کې لیکنه کوو پوینټر چیرته ده هلته موجود ده پاس اوس غیب شو ځکه کیبورډ کې کنټرول پریس کوم خو موږ ته یې موقعیت نه ښایي ځکه چې هلته موږ دغه کار تطبیق کړی نه ده. د دې دپاره چې موږ ته د پوینټر موقعیت وښیي راځو دغه چیک بکس فعالو شو لوکیشن اف پوینټر وین آی پریس د کنټرول کی ان کیبورډ اپلای. اوکې اوس که موږ او تاسو کیبورډ باندې لیکنه کوو پوینټر کسې دلته موجود ده خو ټایپینګ کوو پوینټر غیب شو ورک شو. اوس که موږ او تاسو کیبورډ کې کنټرول پریس کو موږ ته په همغه ځای باندې یو دایروي شکل ښکاره کیږي. موږ ته دا وایي چې پوینټر دلته موجود دی. کنټرول پریس کوو ګورئ هلته دلته موجود یو پوینټر غیب شولو بیرته کنټرول پریس کوو کیبورډ کې وایي چې دلته کرسر موجود ده د ماوس پوینټر چیرته ده دلته ده. خدای دې وکړي چې په دې هم پوه شوي وای. او بل ماوس راځو بل ویل دغه انشاءالله چې نشول پوهې ویل که چیرته موږ او تاسو د ماوس له لارې په یو پروګرام کې سکرول ترسره کوو رول د ویل ون ناچ ټو سکرول موږ سکرول بټن اجرا کوو. که چیرته یو حرکت ورکړو څو لینه لاندې او یا باندې حرکت وکړي 3 لینه 4 لینه 5 لینه او یا هم ون سکرین اټ ا ټایم یو مکمل سکرین د په یو وخت کې حرکت وکړي. که چیرته 4 لینه اپلای یو راځو دغه فرمیټ زه لږ زیاتوم یوه لیکنه کوو ډبل شپږ دېرش راځو دلته مو لیکنه وکړله ګورو دلته حرکت ورکوو یو حرکت چې 4 لیکي به پاس لاړ شي لاندې سکرول کوو په یو ناک سره ګورئ 4 لیکي به یې هلته پټې کړي وي 1 2 3 4 او که لاندې حرکت ورکو 4 لیکي که بیا حرکت ورکو 4 لیکي په یو حرکت سره به څومره لیکي چې تا دلته څو لینه انتخاب کړي همغه لینه حرکت کوي. ګورئ دلته عملي کوي تاسو د دې ځایه کولی شئ چې دغه ترسره کړئ. او که چیرته ون سکرین اټ ا ټایم تاسو انتخاب کړ نو مکمل سکرین به بیا حرکت کوي. ګورئ مکمل سکرین چې دلته څومره ښکاره وي په دې پروګرام کې دلته څومره ښکاره وي همدومره به حرکت کوي. خدای دې وکړي چې په دې هم پوه شوي وای. یا د هاریزونټل سکرول که چیرته موږ او تاسو په افقي سکرول ترسره کوو د ویل څو لینه حرکت وکړي 3 لینه 4 لینه 5 لینه کوم یو افقي ده یو هم عمودي ده یو دغسې زه لیکنه اضافه کوم لږه یو دغه حرکت ده دغه دې طرف او بل ورټیکل طرف ده. خدای دې وکړي چې په دې پوه شوي وای. څومره حرکت وکړي یو سکرین یا د خپلې خوښې لینونه. د دې نه وروسته هارډویر تاسو کولی شئ چې د خپل موس په باره کې معلومات ترلاسه کړئ چې د موس نوم چې شه ده ټایپ یې چې شه ده موس کوم ده
HID کمپلینټ ماوس. دغه ماوس ما د کمپیوټر سره د خپل لیپټاپ سره ایکسټرنل ماوس وصل کړه ده. دغه لاندې زموږ سټینډرډ ماوس ده PS2 کمپیټیبل ماوس ده. نو مونږ کړله شو د دې نوم تر سره کو وګورو، د دې نوم وګورو، د دې ټایپ وګورو مایس ان ادر پوینټینګ ډیوایسز یا د دې خصوصیات وګورو. خو د دې خصوصیاتو ځنې تېرېږو. موږ دې ځای بس نه کوو چې د ماوس په باره کې مو معلومات درکړل. خدای دې وکړي چې دغه معلومات ستاسو دپاره